السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د شین توري کې د شپون موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. شین، شپون، شپون، شپون رمه پیایي، شپون رمه پیایي. اکثره کوچیان شپونتوب کوي، اکثره کوچیان شپونتوب کوي. د شپون سپی د رمې ساتنه کوي، د شپون سپی د رمې ساتنه کوي. شپون خپله رمه د شپې شپول کوي، شپون خپله رمه د شپې شپول کوي. عبادالله او مریم د شپون شپیلۍ ته غوږ دي، عبادالله او مریم د شپون شپیلۍ ته غوږ دي. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا: اکثره، زیاتره، ډیر، اکثره، زیاتره، ډیر. شپول: د رمې یو ځای ته راټولول، شپول د رمې یو ځای ته راټولول. کورنۍ دنده: د شین توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ، د شین توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د شین توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړې دي. لومړۍ کلمه به زه درته د تورو په شکل ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. شات: شات چې کله د تورو په شکل لیکو، شین، الف، ت. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو شات کلمه ترې جوړیږي. شات، شین، الف، ت. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو شات کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې شکرله، شهید، شاتوت. دا 3 کلمې به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د شین توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ، د شین توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د شین توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. لومړی لغات یا کلمه به زه درته ترې جوړه کړمه، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. شین، الف، ګاف، ر، دال. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو شاګرد کلمه ترې جوړیږي. شین، الف، ګاف، ر، دال. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو شاګرد کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې چې د تورو په بڼه لیکل شوي دي تاسو به یې د کلمې یا لغات په بڼه ولیکئ. بشیر، شکر، شین. دا به تاسو د لغات یا کلمې په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د شین توري کې د شپون موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د شین توري کې 4 کلمې راوړې وې. لومړۍ کلمه ما درته د تورو په شکل ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه، او په دوهمه برخه کې مو 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړۍ کلمه ما درته ترې جوړه کړله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې د شپون موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د شپون موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.